د خبرې مرغلرې د غږیز کتاب 5مه برخه. له ابراهیم علیه السلام څخه پوښتنه وشوه چې تا ته الله جل جلاله د کوم کار په سبب نبوت درکړ. هغه ورته وویل چې 3 شیان دي. لومړی، ما هیڅکله د رزق غم نه دی کړی چې زه به سبا څه خورم. دوهم، ما پرته له میلمه ډوډۍ نه ده خوړلې. دریم، کله چې به یو کار د دنیا او بل د آخرت مخې ته راغی نو ما به د دنیا تر کار مخکې د آخرت کار کاوه. الله جل جلاله دغه شیان نه خوښوي: لوړې سترګې، درواغجنه ژبه، هغه لاس چې بېګناه آزاروي، هغه زړه چې ناوړه پلانونه پکې وي، هغه پښې چې ژر ژر په بدو کارونو پسې ځي، هغه شاهد چې درواغ وایي، هغه سړی چې د ورونو په منځ کې جګړه اچوي. 2 شیان نه سره یو ځای کیږي: د عالم په زړه کې د الله جل جلاله مینه او د ظالمانو دوستی، د داعی په زړه کې د دین مینه او د مفسدینو دوستی، د مخلص په زړه کې د حق مینه او د باطل پرستو دوستی، د مسلمان په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او د هغه له دښمنانو سره دوستی. 2 شیان چې الله جل جلاله پرې رضا کیږي: لومړی، د توحید کلمه، دوهم، ډیر استغفار. انسان زړیږي خو 2 شیان یې نوي پاتې کیږي: لومړی حرص، دوهم له دولت سره مینه. ایمان 2 برخې لري: لومړی صبر، دوهم شکر. د رښتیا ویلو لپاره تل 2 کسانو ته اړتیا ده: لومړی هغه چې رښتیا وایي، دوهم هغه چې رښتیا اوري. که رښتیا اوریدونکی نه وي، رښتیا ویل څه ګټه کوي؟ 2 نعمتونه الله جل جلاله د ایمان خاوندانو ته ورکړي دي: لومړی نیت د مؤمن، دوهم په عمل کې خیر. د 2 شیانو د قیمت په لوړوالي پسې مه ګرځه: لومړی کتاب چې ښه کتاب وي، دوهم دوا چې ګټوره وي. غږ په 2 ډوله دی: هغه چې له خولې بهر کیږي، دوهم هغه چې له زړه بهر کیږي. د ښه کار په کولو زړه ته 2 ځله سکون حاصلیږي: لومړی څه وخت چې هغه کار کولی شي، دوهم څه وخت چې د هغه اجر ورته حاصلیږي. د ښځې ښه والی په 2 خصلتونو یعنی خویونو کې دی: لومړی چې هغه نامحرم ونه ویني، دوهم او دا په خپله نامحرم ونه ویني. 2 اوازونه یا غږونه ډیر بد دي: لومړی موسیقي، دوهم په مړي د ژړا. 2 کسان د دنیا او دین دښمنان دي: لومړی بې حوصلې پاچا، دوهم بې علمه تقوادار. پر 2 کارونو عمل وکړه: لومړی تر لاس لاندې کسانو ته تکلیف مه ورکوه، دوهم ستا پر سر کسانو سره کینه مه کوه. په چا کې چې 2 خویونه وي، الله جل جلاله له هغه نه خوشحاله وي: لومړی تقوا، دوهم ښه اخلاق. په چا کې چې 2 خویونه وي، له هغه سره به خلک محبت کوي: لومړی سخاوت، دوهم له خلکو سره نیکی کول. په چا کې چې دغه خویونه وي، ګاونډیان به یې ورسره محبت کوي: لومړی روڼ تندی، دوهم نیکه معامله. په چا کې چې دغه 2 خویونه وي، دوستان به یې ورسره محبت کوي: لومړی د هغوی نیکی یاد ساتل، دوهم د هغوی بدي هیرول. په چا کې چې دغه 2 خویونه وي، شاګردان به یې ورسره مینه کوي: لومړی د پوهولو هڅه، دوهم له هغوی سره ښه سلوک. په چا کې چې دغه 2 خویونه وي، ښوونکی به یې ورسره محبت کوي:
لومړی ژر پوهېدل، دوهم د هغوی احترام کول. په چا کې چې دغه دوه خویونه وي، کورنۍ به یې ورسره محبت کوي. لومړی په نرمۍ مخامخ کېدل، دوهم د ستونزو لرې کول. د یوازیتوب او ستړیا په وخت کې پر دوو شیانو فکر وکړه. لومړی د هغو په اړه چې ستا د ناکامۍ په انتظار دي چې در پورې وخاندي. دوهم هغوی چې ستا د بریالیتوب په انتظار دي چې له تا سره وخاندي. هغه چې له دغو دوو شیانو نه یوه ته ورسید، په یقین سره به نیکمرغه وي. لومړی ښه کتابونه، دوهم د مطالعې مینوال دوستان. په دې نړۍ کې 3 شیان له جنته راپاتې دي. لومړی ستوري، دوهم ګلان، دریم ماشومان. کار انسان له 3 لویو بلاو څخه ساتي. لومړی روحي ستړیا، دوهم غیبت، دریم احتجاج او مجبوری. تر ټولو لوړ ښایست روزنه ده. تر ټولو لوړ دولت علم دی. تر ټولو لوړ اخلاق علمی اخلاق دي. د ژوند پانګه. د ژوند لومړی پانګه ښوونځی دی. د ژوند دویمه پانګه د نکاح ورځ ده. د ژوند وروستی پانګه کفن دی. اساسی خبرې: پر 3 شیانو ایمان لره: توحید، رسالت، قیامت. د 3 شیانو احترام کوه: والدین، قانون، ښوونکی. د 3 شیانو هیله لره: زړه سوی، حق ویل، عاجزي. د 3 شیانو لپاره جنگ کوه: اسلام، هیواد، حق. له 3 شیانو نه کار اخله: عقل، همت، صبر. 3 شیان حاصل کړه: علم، اخلاق، شرافت. 3 شیان پاک ساته: جسم، جامه، خیالات. 3 شیان یاد لره: مرګ، احسان، نصیحت. 3 شیان په خپله ولکه کې ساته: غوسه، ژبه، زړه. له 3 شیانو څخه ځان ساته: چغلګري، درواغ، غیبت. له 3 شیانو پرهیز وکړه: افسوس، فریاد، خیره. د 3 شیانو کوښښ کوه: لمونځ، جهاد، حلال روزي. 3 شیان په فکر او احتیاط پورته کوه: قلم، قدم، قسم. 3 عملونه د انسان له مړینې سره له منځه نه ځي: صدقه جاریه، ګټور علم، نیکمرغه اولاد چې تر مرګ وروسته درته دعا کوي. مه هېروه: د فیشني لباس خوښونکیه، کفن مه هېروه. د بنګلو، ماڼیو او بلډنګونو زړه بایلونکیه، د قبر کنده مه هېروه. د ښو خوړو زړه خوښونکیه، د چینجیو او د حشراتو د خوراک لپاره خپله تابیا مه هېروه. هر سړی 3 ملګري لري. لومړی مال چې د روح تر وتلو پورې له انسان سره ملګری وي. دوهم میرمن چې تر قبره پورې له انسان سره ملګری وي. دریم عمل چې تر قیامت پورې له انسان سره ملګری وي. په 3 شیانو کې ځنډ مه کوه: په لمانځه کې چې وخت یې راشي، په جنازه کې چې وخت یې راشي، د پیغلې په نکاح کې چې سیال ورته پیدا شي. کله وخت سمه استفاده وکړي نو 3 ګټې به وکړي. لومړی ګټه به مو موازی وي، دویم بریالي به وي، دریم د ښې روغتیا څښتن به وي. نیکمرغي پر 3 ستنو ولاړه ده: لومړی تیر وخت هیرول، دوهم اوسنی حالت غنیمت ګڼل، دریم راتلونکي ته هیله لرل. انسان د 3 دلیلونو په سبب په تاسو پسې خبرې کوي. لومړی کله چې نشي کولای
ستاسو ځای ونیسي. دوهم کله چې تاسو څه لرئ او هغوی یې نه لري. دریم کله چې غواړي ستاسو د ژوند له ډولونو او دودونو څخه تقلید وکړي خو نه یې شي کولای. د دریو خلکو پر حال رحم پکار دی. لومړی هغه عالم چې جاهل پر حاکم وي. دوهم هغه شریف او نیک سړی چې بد حاکم پر مقرر وي. دریم هغه نیک عمله چې بدکار انسان پر مسلط وي. درې شیان په ژوند کې یوازې یو ځل پیدا کیږي. لومړی ځواني، دوهم ښایست، دریم مور او پلار. درې خلاصون ورکوونکي او درې تباه کوونکي شیان. خلاصون ورکوونکي: لومړی په خلوت او جلوت کې له الله جل جلاله څخه ویره. دوهم په خوشحالۍ او خفګان کې حق خبره کول. دریم په غریبۍ او مالدارۍ کې منځلاریتوب. تباه کوونکي شیان: لومړی د نفس او غوښتنو پیروي کول. دوهم حرص او بخل. دریم تمه کول چې دا په دریو کې ډیره سخته ده. درې ډوله نشي ډیرې تیزې دي. لومړی د دولت نشه، دوهم د حسن او د ښکلا، دریم د علم چې لومړی دوی زوال لري او د علم نشه پرمختګ کوي. سترګې په درې ډوله دي. لومړی جسمي سترګې چې د انسان او د حیوان دواړو شته. دوهم لیدونکي سترګې چې یوازې انسان یې لري. دریم ایمانی سترګې چې د خدای جل جلاله پیژندونکو ملکیت دی. درې شیان دي چې الله جل جلاله یو خپلو محبوب بندگانو ته ورکوي. لومړی ناروغي، دوهم غریبي، دریم صبر. د اخلاقو ښهوالی په دریو شیانو کې دی. له قدرت سره بخښنه کول، دوهم په خوارۍ او غریبۍ کې عاجزي کول، دریم بې احسانه مال ورکول. درې کارونه ډیر بهتر دي. لومړی فاسق او فاجر سم او حق لارې ته راوستل. دوهم ناپوته علم ورزده کول. دریم دښمن دوست کول. درې شیان دي چې له منافق پرته بل څوک په سپکه سترګه نه ورته ګوري. لومړی سپینګیري مسلمان ته، دوهم هغه عالم ته چې پر علم عمل کوي، دریم عادل پاچا یا عادل حاکم. له خلکو نه په لرې اوسېدو کې درې ګټې دي: د بدن آرامي، روحاني قوت، د ایمان ساتنه. علم څه دی؟ لومړی علم ځان دی، علم یې تن دی. دوهم علم اصل دی او عمل یې فرع ده. دریم علم پلار دی او عمل یې زوی دی. د دریو کسانو دعا نه ردیږي. لومړی عادل پادشاه، دوهم روژه لرونکی، دریم مظلوم. هوښیار باید له دریو شیانو پرته پر نورو مشغول نشي. لومړی د آخرت لپاره د توښې په برابرولو کې، دوهم په روزي ګټلو کې، دریم له حلالو شیانو څخه د خوند په اخیستلو سره. د انسان پیژندنې درې نښې: لومړی په هوښیار کار، دوهم په خوی، دریم په ویلو. د روژې میاشتې تک په درې ډوله دی. لومړی 10 ورځې روانې وي، دوهم د منځ 10 ورځې منډې وهي، دریم وروستۍ 10 ورځې الوځي. که دې په ملګري کې دغه درې خویونه نه وو، که په یوه موټي ایرو هم وي، خرڅ یې کړه. لومړی په داسې ملګري کې وفا، دوهم د مال مصرف، دریم د پټ راز ساتل. درې داسې نعمتونه دي چې درې واړه په یوه ځل کمو کسانو ته په لاس ورځي. لومړی روغتیا، دوهم فراغت، دریم د زړه آرامتیا. زامن په درې ډوله دي. لومړی پوت، دوهم سپوت، دریم کپوت. پوت هغه ده چې د پلار او د نیکه جایداد وساتي. سپوت هغه ده چې پرمختګ وکړي. کپوت هغه ده چې برباد کړي. دوستان په درې ډوله دي. لومړی د ډوډۍ دوست، دوهم ځاني دوست چې په هر څه کې درته ولاړ وي، دریم په ژبه دوست. درې شیان غم لري کوي. لومړی د الله جل جلاله ذکر،
دوهم له اولیاو سره اوسېدل، دریم د هوښیارانو خبرې. 3 شیانو کمول غوره دي. لومړی کمه ډوډۍ خوړل، دوهم کم خوب کول، دریم کمې خبرې کول. هغه 3 خبرې چې د اولنیو او د اخرنیو دواړو علم دی. لومړی په ښکاره او پټه د الله جل جلاله ذکر کول، دوهم خپل ژبه له مخلوق څخه بنده کړه، پرته له ښو خبرو نورې مه کوه. دریم چې څه خورې دا پوښتنه کوه چې حلال دي او که حرام دي. چې پر 3 شیانو عمل ونشي هیڅ شی ګټه نه کوي. له دنیا سره مینه مه کوئ، ځکه دا د مؤمنانو کور نه دی. دوهم له شیطان سره دوستی مه کوئ، ځکه هغه د مؤمن دوست نه دی. دریم چاته تکلیف مه ورکوه، ځکه دا د مؤمنانو کار نه دی. چاته چې 3 شیان ورسېدل هغه نیکمرغه دی. لومړی پوهه لرونکی زړه، دوهم صبر کوونکی بدن، دریم پر خپل حال صبر کوي. د ګناه کفاره 3 شیان دي. لومړی په سړو کې پوره اودس کول، دوهم د جمعې لمونځ کول، دریم تر یو لمانځه وروسته د بل انتظار کول. 3 شیان بیخي سخت دي. لومړی په ځوانۍ کې غریبي، دوهم په سفر کې ناروغي، دریم په غریبۍ کې پور. ظلم په 3 ډوله دی. اول یې الله جل جلاله هیڅ کله نه بخي. دویم ډول هغه ده چې بخنه یې کیږي. دریم هغه ده چې الله جل جلاله یې هرو مرو بدل اخلي. لومړی شرک دی، دوهم د الله جل جلاله په حقوقو کې کمای دی، دریم د خلکو په حقوقو کې کمای او سرغړونه ده. 3 شیان بې له 3 شیانو ضایع او تباه دي. لومړی دین بې له پوهې، دوهم قدرت بې له کرداره او عمله، دریم مال بې له بخلو. په دې هېواد کې د 3 شیانو له شتو برخمن یم. لومړی ویښ وجدان، دویم د بیان ازادي، دریم لازم احتیاط. د دې لپاره چې له دې 2 لومړیو څخه هیڅ کله ګټه وانخلم. که دغه 4 شیان در سره وي هیڅ زیان به ونه مومي. لومړی رښتیا وینا، دوهم امانت ساتنه، دریم ښه خوی، څلورم حلاله روزي. پوهه. لومړی په پوهو کې لویه پوهه تقوا ده، دوهم په حماقتونو کې لوی حماقت بدکاری ده، دریم په رښتیاو کې لوی رښتیا امانتداري ده، دریم په درواغو کې لوی درواغ خیانت دی. بنده چې ګناه کوي الله جل جلاله پر هغه 4 احسانونه کوي. لومړی رزق پرې نه بندوي. بنده چې ګناه کوي الله جل جلاله پر هغه 4 احسانونه کوي. لومړی رزق نه پرې بندوي، دوهم روغتیا نه ترې اخلي، دریم ګناه یې نه ښکاره کوي، څلورم په همغه ساعت عذاب نه ورکوي. 4 شیان په 4 شیانو کې موندلی شو. لومړی کوښښ مو وکړ چې شتمني په مال کې پیدا کړو، خو په قناعت کې مو پیدا کړه. دوهم کوښښ مو وکړ چې راحت د مال په ډیروالي کې پیدا کړو، خو په کمښت کې مو پیدا کړ. دریم کوښښ مو وکړ خوان په نعمتونو کې پیدا کړو، خو په روغتیا کې مو پیدا کړ. څلورم کوښښ مو وکړ رزق په مځکه کې پیدا کړو، خو په اسمانونو کې مو پیدا کړ. 4 خبرې تل په یاد لره. لومړی د هغه ملګري زړه مه ماتوه چې له تا سره مینه کوي. دوهم هغه ملګری له ځانه مه شړه چې تا ته اړتیا لري. دریم هغه ملګری مه شرموه چې پر تا اعتبار کوي. څلورم هغه ملګری مه هېروه چې تل تا یادوي. 4 خویونه بد دي، خو په 4 کې بیا ډیر ناوړه او بد دي. لومړی په شتمنو کې بخیلي، دوهم په ښځو کې فحش او بېحیایي، دریم په قضا او فیصله کې درواغ ویل، څلورم په حکماو او امیرانو کې ظلم کول.
له څلورو شیانو ځان وساته چې سړی ړندوي. لومړی د پاشا له اعتباره، دوهم د ښځو له چاپلوسۍ، دریم د دښمن له مسکا، څلورم د ژمي له ګرمۍ. د دې څلورو شیانو عمر ډیر لنډ دی. په نړۍ کې دا څلور شیان باید تحلیل او تجزیه شي. لومړی اقتصاد، دوهم سیاست، دریم ټولنه، څلورم ټکنالوژي. د ایمان په اعتبار انسانان په څلور ډوله دي. لومړی ځینې خلک مؤمن پیدا شوي، مؤمن ژوند کوي او مؤمن مړ شي. دوهم ځینې خلک کافر پیدا شي، کافر ژوند کوي او کافر مړ شي. دریم ځینې خلک مؤمن پیدا کیږي، مؤمن ژوند کوي او کافر مړ کیږي. څلورم ځینې کافر پیدا شي، کافر ژوند کوي او مؤمن مړ کیږي. څلور شیان ذهن پیاوړی کوي. لومړی د زړه فراغت، دوهم لږ خوراک، دریم ښه خواړه، څلورم له کلکو خوړو پرهیز. څلور شیان بدن غښتلی کوي. لومړی نرمې جامې اغوستل، دوهم معتدل حمام ته تلل، دریم خواړه خواږه خوړل، څلورم خوشبويي بویول. څلور شیان په سترګو تیاره راولي. لوڅې پښې ګرځېدل، شپه ورځ په غوسه کې اوسېدل، ډیر ژړا کول. څلورم ډیر کوچنی لیک لوستل. څلور شیان بدن نړوي. لومړی غم، دوهم اندېښنه، دریم لوږه، څلورم بېخوبي. د دنیا هیڅ شی دې در سره نه وي، خو که دا څلور در سره وي نو تا ګټه وکړه. لومړی رښتیا ویل، دوهم د امانت ساتنه کول، دریم ښه اخلاق، څلورم حلاله روزي ګټل. څلور شیان رزق له منځه وړي. لومړی د سهار خوب، دوهم په لمانځه کې سستي، دریم ټګي، څلورم خیانت کول. په څلورو شیانو کې خیر، برکت او شفا ده. لومړی قرآن کریم، دوهم د باران اوبه، دریم شات یا ګبین، څلورم د ښځې مهر.